د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د دعوت او ارشاد عمومي رئیس بلخ ولایت د خپل سفر په ترڅ کې له دیني عالمانو او د پوهنې ریاست مسؤلانو سره په لیدنه کې له ټولو دولتي ادارو مسؤلانو وغوښتل چې د ټولنې اصلاح لپاره کار او هڅې وکړي. په پیل کې د بلخ ولایت یو تن دیني عالم مولوي سید احمد هاشمي د اسلامي او دیني احکامو په اړه توضیحات وړاندې کړ او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د علماو د رول او مسؤلیتونو ته هم اشاره وکړه او د اسلامي پروګرامونو پر پیاوړتیا او پراختیا یې ټینګار وکړ. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس د دینی مدرسو د اهمیت او د الهی احکامو په رعایتولو په اړه خپل نظر څرګند کړ. از همه مهم خداشناسی هست. انسان ها در روی دنیا هر کاری که میکنه، انسان ها در مدرسه میره، در دارالحفاظه میره، تحصیل علم رو شروع میکنه، مکاتب رو شروع میکنه. اصل مهم مطلب مقصود علیش ای است که خدا را بشناسه. د بلخ ولایت د پوهنې رئیس مولوي عبدالجلیل شهید خیل د ټولنې د اصلاح په اړه خبرې وکړې او د بلخ ولایت د پوهنې له ټولو مسؤلینو وغوښتل چې د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د حکم او لارښوونو عمل وکړي. د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د دعوت او ارشاد عمومي رئیس مولوي عبدالحی اعظم د هیواد د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب اساسي ټکو ته اشاره وکړه او ویل چې تعلیمي نصاب باید په ښوونځیو کې په ښه توګه پلی سي. اگر در جامعه در نظام ما و شما رشوتخور پیدا شد، ما نمیگیم، یه حدیث ما نگفتیم، یه پیغمبر علیه السلام گفته نه، آبا و اجداد امام یه روایت نکرده، و لعنتی میشه. لعنتی یعنی دور از رحمت خدای. کدام کسی که جزئی این نظام شد و دور از رحمت خدای بود، اون نعوذ بالله من نظام دور از رحمت خدای میشه. د بلخ ولایت د ښاري پوهنې امیر حافظ محمد نعیم بلخي دغه راز د پوهنې وزارت د طرزالعمل په اړه څرګندونې وکړې. همه کسایی که مقرر میشن مردمان مسلکی گماشته شود، به خاطر که مثالهای خیلی خوب ارائه کردن که اگر کسی مسلکی نباشه، مثلا موتر یاد نداشته باشه، اگر موتر به او داده شود، او طبعا که هم تمام سواریوالا رو خراب میکنه و چپا میکنه و از بین میبره، باعث هلاکت خودش و باعث هلاکت دیگران میگرده. یعنی باید مسلکی بودن شرط است در مقرری. په پای کې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو، دیني عالمانو او استادانو په ټولنه او اړوندو ادارو کې د پوهنې وزارت د فرمان د پلي کېدو په برخه کې ډاډ ورکړ.